ګوره کم خلک چې مسلمانان وو له قرآن سره یې تعلق دنیا کې د هغو کم اعزاز والا کم مقام دی جوړ کړی د اسپانیا تاریخ تاسې وګورئ اسپانیا ته طارق بن زیاد 2000 نفر راوستو د جنګ لپاره 2000 انسانان د اسپانیا چې کوم حاکم و د وخت باچا و 100,000 انسانان یې جمع 100,000 دا یې د طارق بن زیاد په مقابل کې وجنګاوه له دې سره اسان و طارق بن زیاد له دریابه را پرېوتلی و په کښتیو کې یو آس هم نه و ورسره یو شی هم نه و ورسره خالي تورې ورسره دا 100,000 پوځ چې راغی دې اسان و امکانات ټول ورسره و زغرې و تورې و هر څه ورسره و جنګ شروع سو د 7,000 د 100,000 نفرو په مابین کې 100,000 ماتې وکړه باچا وتښتېدی ولاړ دونه اسان پر میدان کې پاته سو چې هغه سپاره یې مړه سو دا اسان ټول طارق بن زیاد په غنیمت ونیو خپل 7,000 پوځ ټول اسان ووالاست دا مسلمانانو چې نور هېڅ کمال نه و نور کمال فعالت هم له کافرانو سره و په اسان ورسره و په ډوډۍ ماړه و تورې ورسره وې زغرې ورسره وې له مسلمانانو سره شی لیکن مسلمانان په قرآن پوهېدو دا 7,000 نفر چې و دا په قرآن پوهېدو د دغه قرآن د پوهې په وجه الله پر 100,000 نفرو باندې بری ورکړي د بدر واقعه مشهوره ده 300 صحابه راغلو د جنګ میدان له دې 300 ټولو صحابه ورسره 8 تورې وې 4 زغرې په ټول فوج کې دي په مقابل کې 1000 کسه کافران راغلل 1000 کسه کافران د 300 تناسب بیخي سره لري له دا 1000 کسانو سره 1000 زغرې وې 1000 تورې وې ټول په امکاناتو باندې برابر جنگ شروع سي دا 1000 کسانو کې داسې ماتې ورکړه چې د هغه مرکزي قومنده یې له مابین یوړه یو سړی چې ولاړ و دغه مکې مکرمې ته بیا وایي 2 په یوه ځای نه دي راغلي ټول دغه یو هر سړی کور سره دا ولې دا 300 کسانو پر 1000 باندې دغه غلبه پیدا کړه دا یې دغه قرآن په غېږ کې نیولی قرآن یې زده و په قرآن پوهېدو په قرآن یې عمل کاوه نن مسلمانان دونه ذلیل دي هلته پر یوه مسلمان باندې کافر مسلط که بل 2 هم نشي ورکولی تاسې دا فیسبوک وینئ تاسې د یوه عربي ملک نه دا د ټولې دنیا د یو ملک رادم لیدلی داسې دا دغه بد کار کوي حتی د اسرائیلو د خپل ملت ورته پورته سوی و دې حکومت کې ویل چې پر دې دغو باندې دا ظلم مه کوئ پر دې فلسطینیان په هغه کې جلوسونه ووهل په هغه کې جلسې وسوې ستا په ملک کې نه دي سوي پاکستان کې نه دي سوي په عربو کې نه دي سوي خلک له کافرانو له امریکایانو بیریږي چې ماضي عهد وکئ امریکایان به بیا تباه ولې د امریکایانو روح تاسې باندې راغی ولې د امریکایانو تر تاثیر لاندې دا هغه مسلمانان دي چې په زړو تورو یې د روم امپراتوري ختم ویې نړول نن مسلمانان هېڅ هم نشي کولی هېڅ دا ولې دا له دې وجې له قرآن سره یې تعلق نشته له قرآن سره یې رابطه نشته له قرآن سره زموږ رابطه نشته څوک یې نه زده کوي نه څوک په مطلب پوهېږي نه په معنا پوهېږي نه په هېڅ باندې هم نه پوهېږي نه عمل پکې نه په موږ کې که ډېر یو تکړه سړی و هغه نو چې سر لمونځو چې بیا یو 5 کښېني یو 5 توري راتېر کړي هم په لفظ ګډو مات نور بس هغه له قرآن سره زموږ تعلق ده له قرآن سره زموږ رابطه ده